له پنجشیر څخه د جمهوري نظام د سرتیرو په تړاو زیات بد خبر راغی. طالبان د جمهوري نظام سرتیرو باندې څه کوي؟ السلام علیکم محترم لیدونکو، ستړي مه شئ. پنجشیر کې د کورونو پلټنې، طالبان د بایومتریک دستګاه په مرستې مخکیني پوځیان نیسي. پنجشیر کې سیمه ییزو سرچینو په دغه ولایت کې د طالبانو لخوا د کورونو د پلټنې له پیل څخه خبر ورکړی. ځایي سرچینې له اشتیسو ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي چې طالبانو سهشنبه د واګې پر 15مه له شپې راهیسې د پنجشیر ولایت په بېلابېلو سیمو کې په ځانګړې توګه د عنابې ولسوالۍ په زمان کور بالا او زمان کور په این کلیو کې د کورونو پلټنه پیل کړې ده. د سرچینو په وینا طالبان د بایومتریک دستګاه په کارولو د تېر حکومت پوځیان په ګوته کوي او نیسي یې. سرچینې جوتوي چې تر اوسه د پنجشیر ولایت په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو لخوا د ماشومانو او سپین ږیرو په ګډون لسګونه اوسېدونکي نیول شوي دي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې مخکې هم طالبانو د پنجشیر ولایت په بېلابېلو سیمو کې سلګونه ملکیان نیولي، شکنجه او په ځینو موردو کې وژلي دي.